لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د بایډن د ادارې په رامنځته کېدو سره د افغانستان د سولې په تړاو هغه کوم ګرم بهیر چې روان و هغه له ټکنتوب سره مخ شو. نه تنها چې د جګړې ښکېل لوري افغان حکومت او طالبان په دوحه کې دې ته بې میله شول، بلکې په نړیواله سطح په سیمه ییزه سطح باندې هم د دې په تړاو دریځونه بدلون ومونده. حتی د سیمې هیوادونه نړیوال قدرتونه په دې لټه کې شول چې ممکن امریکا د دې څخه په شا شي. امریکا تر اوسه خپل دریځ نه ښکاره کړی چې دې سره هغوی هم خپل دریځونه بدل کړل. موږ تاسو څو ورځې وړاندې ولیدل چې روسیې یو خبري ناسته کې وویل چې موږ غواړو دغه د دوحې کومه پروسه چې د هغه ټکنۍ روانه ده موږ د مسکو یوه ناسته دلته پیل کړو تر څو د افغانستان د سولې په تړاو پرمختګ وشي. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د سولې پروسې کې هر پرمختګ چې موږ تاسو لیدلی ده هغه د بهرني فشار سره خصوصا د امریکا فشار په ترڅ کې رامنځته شوی دی. هغه که د زندانیانو خوشي کېدلو، هغه که د انس حقانیه د هغه نور ملګرو خوشي کېدلو، هغه که په هغه اجنډا باندې چې دوی او طالبانو ترمنځ هوکړه شوې هغه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هوکړې ته رسېدلو، هغه ټول د بهرني فشار په ترڅ کې ترسره شول. نو تر څو چې امریکا خپل دغه ټکنۍ یا کنګل حالت مات نه کړي د افغانستان د سولې پروسې کې دومره پرمختګ نه ترسره کړي. که څه هم تېره اونۍ هغلته ناسته شوې وه دوی سره جرګه شوي وو خو دغسې خاص کوم پرمختګ نه پکې لیدل کېده. او بله خبره دا ده چې د افغانستان د سولې پروسې له خنډ او ځنډ سره مخ کړې هغه د افغان حکومت نه میلتوب ده د سولې پروسې ته، ځکه دوی غواړي هغه د قدرت کې چې دي هغه مودی چې دوی پاتې ده دوی نه غواړي دې څخه وړاندې د سولې په برخه کې پرمختګ ترسره شي ځکه د دوی قدرت له ګواښ سره مخ کېږي. نو د دې لپاره بهرني فشار ته چې په هغه رس کې امریکا د دې ته اړتیا ده. نو که چیرې امریکا په همدغسې کنګل حالت کې دوام ورکړي او کوم دریځ د افغانستان د سولې په تړاو زر ښکاره نه کړي، زه فکر نه کوم چې افغانستان سولې پروسې په دوحې کې روانې خبرې بری ته ورسیږي، ځکه افغان حکومت اړتیا ده چې باید یو فشار پرې راوړل شي او هغه فشار په دوی باندې مؤثره ده چې هغه د هغه هیوادونو فشار په دوی باندې مؤثره ده چې هغوی دوی مالي ملاتړ کوي چې هغه په راس کې امریکا ده. نو که چیرې امریکا همدغسې حالت دوام پیدا کوي زه فکر کوم د افغانستان د سولې خبرې به اوږدېږي او زر پایلې ته موږ نه شو رسېدلی. یو خو زه فکر کوم زما په اند چې د دوحې تړون په هیڅ صورت کې لغوه کېږي نه، ځکه چې امریکا بعضې شرایطو ته په کتو سره دغه هوکړې ته یا د حالت ته حاضره شوله چې له طالب سره کښېني او معامله ترسره کړي یا هغوی سره هوکړې ته ورسېږي، ځکه د افغانستان جګړه له 2000 لومړي کال څخه اوس وخت کې متفاوته ده. هغه وخت کې طالب یوازې له پاکستان لوري سپورټ کېده او امریکا په دې ډاډه وه چې هر وخت دوی وغواړي په پاکستان باندې فشارونه زیات کړي نو دوی کولی شي د افغانستان جګړه مهار کړي. خو اوس طالب نړۍ کې په نړیواله سطح باندې متحدین ترلاسه کړي دي او غټ قدرتونه له دوی سره په دې جګړه کې داخل شوي دي لکه روسیه، چین. نو زه فکر نه کوم چې بایډن یا د بایډن اداره د دې هڅه وکړي چې له دې هوکړې څخه ووځي. که چیرې وځي دا د امریکا لپاره ستونزې او ګواښونه رامنځته کوي. او بله خبره د تغیرات او بدلون راتګ ده چې دلته د ټرمپ او د بایډن په شخصیتي ډول یو بل سره توپیر لري، ځکه ټرمپ هغه څوک و چې هڅه یې کوله تصمیمونه په شخصي ډول ونیسي او خپلو متحدینو ته دومره ارزښت نه ورکوه. نو په نړیواله سطح باندې ډېر هغه تصمیمونه چې نیولي دي ده په خپله خوښه باندې پرېکړې کولې او ډېرې سلا مشورو ته د اړتیا نه درلودله چې د افغانستان مسله هم همدغسې وله. خو بایډن برعکس ته هغه غواړي چې متحدین له ځان سره ولري او خپلو متحدینو سره یو ځای یوه پرېکړه وکړي. نو د افغانستان د سولې په تړاو ځینې متحدین نه دي راځي چې له افغانستان څخه بهرني ځواکونه ووځي. بعضې هیوادونو تاسو ګورئ چې هغوی خپل اعلامیو کې ویلي چې افغانستان که چیرې وځو د افغانستان به بیا د ترهګرۍ په ځاله باندې بدلیږي. نو دی وخت اړتیا لري چې بایډن خپل متحدین راضي کړي تر څو هغه له ځان سره ولري او د افغانستان په تړاو پرېکړه وکړي، په ډیپلوماټیکې دستګاه باندې کار وکړي تر څو د خپلو متحدینو ترڅنګ له افغانستان په مسله باندې فیصله وکړي. لکه څنګه چې طالب په 2000 لومړي کال کې موږ تاسو ولیدل چې حتی روسیې د دوی په ممتنع رایه کارولی په شورای امنیت کې، همدارنګه چین د دوی په خلاف رایه ورکړې وه، ویټو حق په داسې حال کې چې روسیې او چین دواړو د ویټو حق درلوده خو دوی هغه ویټو کړې نه وه. همدارنګه ایران له امریکا سره مرسته کړې وه، استخباراتي معلومات شریک کړي وو چې د طالبانو واکمني دلته راوپارځوي. خو د دې سره سره اوس طالب د دې سفرونو سره دا ښکارندویي کوي چې طالب اوس هغه طالب نه ده چې یوازې
یوازې پاکستان سعودي اماراتو لخوا په رسمیت پیژندل کېده. اوس طالب نړیوال هغه خپل ایډیالوژي تر یو حده نړیواله کړې ده. اوس د نړۍ هیوادونه نه تنها چې دا هیوادونه دوی سره ډیپلوماتیک اړیکې لري، هغوی سره راشه درشه لري، بلکې حتی د نړۍ نور هیوادونه هم د دې لیوالتیا لري چې له طالب سره ناستې پاستې وکړي. هغه حتی بعضې هیوادونو اروپایي هیوادونه حتی دا غوښتنه کړې چې باید د ځینې دوره خبرې د دوی په هیوادونو کې ترسره شي. او بل د دغه سفر یو بل واضح هغه مسج چې ده هغه امریکا ته ممکن وي، ځکه هلته چې بایډن اعلان وکړ چې موږ غواړو دغه هوکړه وارزوو، یا د بایډن ادارې دغه اعلان وکړ چې موږ غواړو دا هوکړه وارزوو، نو طالب د دې لپاره چې په امریکا باندې فشار راوړي چې اوس که تاسو هغه فکر کوئ چې طالب یوازې ده یا له پاکستان څخه سپورټېږي، دا ستاسو تېروتنه ده. که چیرې تاسو له دې هوکړې څخه په شا کېږئ، موږ دلته بدیلې لارې لرو، موږ سره دغلته نور هیوادونه چې تاسو په هغوی سره په نړیواله سطح دښمني لرئ هغه موږ سره دي، نو تاسو موږ کولی شو په جګړه ییز ډګر کې هم تاسو مات کړو. چې دا یو لوی مسج و د خصوصا د امریکا لپاره، او بل حتی د افغان حکومت لپاره هم یو مسج کېدی شي. د یو حکومت پښتون کې د هغوی مخالف ډلې ته ډیپلوماتیک تشریفات نیول، دا په خپله د افغان حکومت هغه نړیوال مشروعیت تر سوال لاندې راوستی شي. یو لومړی دا وایم چې یو سیسټم هغه وخت په خپل ځای پاتې کېدی شي چې هغه په خپل ځان بسیه وي، خو موږ تاسو ګورو د افغانستان اوسنی نظام یا د اوسني امنیتي ځواکونه په ځان بسیا نه دي، بلکې د دوی له لباس، معاش، خوراک هر څه رانیولې دا ټول په نړیوالو مرستو پورې تړلي دي. نو که چیرې دغسې حالت دوام پیدا کوي، زه فکر نه کوم چې موږ په جګړې کې هم دغه بنسټونه وساتلی شو. او بل ښکاره دریځ چې زموږ په اند هغه دا ده چې سوله کولی شي دغه نظام تضمین کړي، سوله کولی شي امنیتي ځواکونه خوندي کړي، سوله کولی شي د دوی هغه دا له لاسه ورنه کړو. برعکس که موږ جګړې ته ځو، ما مخکې یادونه وکړله چې موږ په ځان بسیا نه یو، موږ هغه سرچینې نه لرو چې خپل نظام سپورټ کړو، خلک سپورټ کړو، یا نظامي ځواکونو ته هغه مصارف برابر کړو. که جګړه دوام پیدا کړي، برعکس موږ نظام له لاسه ورکوو. زه فکر کوم چې د افغانستان د خلکو غوښتنه همدا ده، او طالب هم اوس غواړي چې هغه څه چې خلک غواړي هغه ته غاړه کېږدي.